مثلا لومړي سر کې دلته خپله یو اتومات نمبر سیستم ورکوي 1 2 3 4 5 چې هره شماره کې راغی هغې نه وروسته هغه ته بیا د بیج نمبر جوړو. بسم الله الرحمن الرحیم. غواړو چې د شرکتونو دپاره لکه ساختماني او لوجستیکي یا مثلا زراعتي همدارنګه ځینې تولیدي کمپنیو دپاره په اکسس کې د HR یا منابع بشري او یا بشري سرچینو ډیټابیس په اکسس پروګرام کې جوړ کړو تر څو وکولی شو چې د کارمندانو اسناد هلته خوندي کړو او همدارنګه د هغوی معلوماتي ډیټا هلته ورسوو، تر څنګ یې تذکره او تحصیلي اسناد او CV او بعضې نور چې د کارمند مربوط اسناد دي هغه ځای پر ځای کړو او له هغې څخه وروسته دغه ډیټابیس وکولی شي چې موږ ته په د ډیټا له انټري کولو نه وروسته یو منظم قرارداد تنظیم کړي تر څو دوباره موږ کارمند ته بل قرارداد جوړ نه کړو. همدا ډیټابیس نه باید تنظیم کړي. همدارنګه کوم وخت کې که د کارمند HR لیټر پکار وي یا د کاري ایکسپیرینس لیټر هغه ورته تنظیم کړي. همدارنګه که کارمند ته موږ بیج یا کارت جوړوو ID کارت هغه باید جوړ کړي او بایو ډیټا موږ ته راکړي د کارمند په اړه او تر څنګ یې د کارمند رخصتیانې حاضري او غیر حاضري دا تنظیم کړي او تر څنګ یې کولی شو وړیو کمپنیو کې د کارمند معاشونه هم تنظیم کړو چې د کومې میاشتې معاش اخیستی څومره دولت ته ټکس ورکړی. نو اول راځو په دغه برخه کې مې یو ډیټابیس جوړ کړی ده دا به وګورو بیا هغې نه وروسته په اکسس کې سټپ بای سټپ مخې ته ځو قدم په قدم چې ټیبل برخه تشریح کوو، کیوري تشریح کوو، فارم تشریح کوو او ریپورټ برخه تشریح کوو او داسې کم غوندې کوډینګ په ویژوال بیسیک کې دي هغه هم لیکو. نو بالاخره هغې نه وروسته داسې یو منظم ډیټابیس به تنظیم شي تاسو کولی شئ چې د خپلو شرکتونو یا کمپنیو دپاره ورڅخه استفاده وکړئ. نو دلته یوزر ورکو یوزر او پاسورډ او دې ته داخلیږو. دوستانو کله چې داخل شو نو دلته کارمندان دي مثلا 1 2 3 4 همداسې دلته ګوري اټو نمبر موجود ده مثلا 4 کسه 5 کسه 6 کسه 10 کسه 100 یو نیم 100 200 یا څومره چې کارمندان نو د هغوی مثلا لومړي سر کې دلته خپله یو اتومات نمبر سیستم ورکوي 1 2 3 4 5 چې هره شماره کې راغی هغې نه وروسته هغه ته بیا د بیج نمبر جوړو لکه دلته واما 003 راغلی ده نو د دغه کارمند که بیج ده که قرارداد ده که هر شی ده HR لیټر دا ټول په دغه قرارداد نمبر باندې ثبت کېږي. دلته نوم ورکو ورته چې زما خپل نوم پکې ده او په دې ځای کې د پلار نوم ورکو او دلته د نیکه نوم ورکو او لاندې ډیټ اف برث تاریخ د تولد ده جنډر میل وي که فیمیل وي هغه انتخابو تذکرې نمبر ورکو کنټري افغانستان پروینس مثلا او ډسټریک او وینې ګروپ او ډیوټي سټیشن کوم ځای کې ده ایجوکیشن بیکګراوند یې دلته ورکو چې کوم تحصیل لري بچلر ده 4 پاس ده ماسټر ده دکتورا لري او چیرته تعلیم کړی افغانستان کې بل چیرته کوم پوهنتون نه مثلا کومه پوهنځی او همدارنګه دغه ایجوکیشن کوم کال کې مثلا شروع کړي کوم کال کې ختم ده نو دا د ایجوکیشن برخه شو هغه اول انټروډکشن و دا دوم د ایجوکیشن و دریمه برخه چې د هغه اوکوپیشن د وظیفې اړوند ده چې پوزیشن یې څه شی ده که چیرته دلته یو هغه بل ده کیدای شي بعضې وخت کې ګروپ اف کمپنیز څو بخشونه ولري نو د هر بخش مربوط یا د بلې کمپنۍ مربوط هغه هم دلته اچوي چې که ګروپ اف کمپنیز او که نه که مثلا کارمند د مالیې اداري بخش مسؤل یا د اپریشن بخش مسؤل نو کولی شي د کمپنۍ په ځای باندې هلته همغه بخش ولیکو هغه ور واچو. کنټراکټ سټارټ ډیټ دلته تاریخ ورکو چې کوم تاریخ نه دا مثلا راغلی او کنټراکټ ایډ ډیټ ده دغه ځای کې د ده تصویر اچو دلته معاش لیکو ټلیفون شمیره ورکو هغه ادرس لیکو
ورک اکسپیرینس یې ده دغه سړي سی وي مطابق مخکې کومو ځایو کې کار کړی هغه دلته رسو او دغه اوسني لایحې وظایف یې چې دي هغه په دې ځای کې ور اچو. ترڅنګ یې دلته د قرارداد کاپي او تذکرې کاپي او ایجوکیشن د تحصیلي اسناد دا مثلا سکن یو پی ډي اف فایل یا ورډ فایل یا جی پی جي فایل هر څه چې هغه دلته اډ کوو. دا ګارنټي فارمونه که چېرته کارمند مثلا د صحي فورمې یا مثلا امنیتي فورمې ځینې فرض مثال امضا کړي وي خلاصې کړي وي له حکومت نه هغه هم دلته ور اچو. نو په دې ځای کې چې کله موږ دغه ډیټا ټوله انټري کړه نو هغې نه وروسته نور ضرورت نشته دی چې موږ مثلا هر موضوع جدا جدا تعقیب کړو لکه د قرارداد جدا جوړ کړو یا فرض مثال چار لیټر جدا جوړ کړو. نو دلته مثلا د آی ډي نمبر راخلو کله چې کوډینګ برخې ته لاړ شو نو مثلا دته آی ډي کارت ضرور ده. دغه آی ډي کارت موږ مثلا که د آی ډي نمبر ورکو یا نوم ورکو دواړو نه موږ ته جوړی شي. مثلا زه آی ډي کارت د په نمبر د همدغه شخص نمبر ورکوم نو دلته اتومات د کارت موږ ته جوړیږي نوم یې پوزیشن یې ټوله ډیټا له عکس یې ټول له همغه ځای نه راځي. یوازې که چېرته موږ همغه د پی وي سي کارتونو ماشین ولرو نو یوازې پرنټ ته ضرورت لري که چېرته بل چېرته به پرنټ کوو بیا به پی ډي اف کو ځان سره به واخلو. همدارنګه سیلري سلپ ته پس راځم قرارداد اتومات موږ ته مثلا همدغه نمبر چې ده 003 له دې نه قرارداد موږ ته جوړیږي. دا ګوره د همغه شخص مکمل کانټراکټ لیټر یې ده دلته همغه مکمل ډیټیلز یې ورکړل شوی ده بله صفحه هم لري یوازې پرنټ به ورکړي ورته همغه شخص به امضا کړي او ایچ آر به امضا کړي او ډایرکټر به امضا کړي او بالاخره د ده قرارداد به تکمیل شي. ضرورت به نه چې جدا به که چېرته که مخکې راځي خپل ایچ آر لیټر غواړي نو همغه نمبر که ورکړي یا نوم د بله خوا کې نوم شته نوم یې ورکړي نو د ده به اتومات ایچ آر لیټر هم تنظیم شي په دغه شکل سره. دا دویمه صفحه ده. نو دلته به همغه ډیپارټمنټ امیر به ټاپه کړي امضا به کړي او ورته به یې ورکړي. همدارنګه ځینې وخت بایوګرافي د امپلایي ضرورت کېږي بایو ډیټا ته ضرورت وي نو هغه به هم دلته له عکس نه نیولې مکمل معلومات که چېرته امیرین یې غواړي چې دا څوک ده د کوم ځای ده کله راغلی څه کار یعنې سی وي غوندې یو لنډ معلومات به دلته مکمل راشي. دا هم 2 صفحو کې راغلی. ترڅنګ یې سکن فایلونه که چېرته یې د تذکیره یا قرارداد یې هغه هم کوی شو دلته را پیدا کړو لکه اوس دغه ځای کې مثلا د شخص قرارداد دلته امضا شوی غورځېدلی نو هغه بس کولی شو چې ډبل کلیک وکړو اوپن شي او ویې ګورو. همدارنګه د دې ترڅنګ کولی شو چې د رخصتي وګورو فرض مثال البته دا په نوم باندې کتل کېږي نو مثلا موږ راځو دلته د همغه شخص د ځای نه نوم یې کاپي کړو ځکه هلته کوډینګ د نوم دپاره ورکړل شوی بای نیم ده. نو دلته راځو لیف فارم ته دلته وګورئ اوپن بای نیم راغلی آی ډي به هم خیر دا نوي ډیټابیس کې به په آی ډي هم پیدا کړو. کله چې دا دلته کلک کړئ تاسو دلته ښیي چې په دې تاریخ دې سړي قرارداد کړی ده نه اوسنی تاریخ دا ده او قرارداد یې په 2023 کې کړی. نو دا ټولې ورکینګ ډیز 251 راځي لیف ډیز د 2 اتیا راځي نظر په څه ورته د کمپنۍ د رخصت مطابق موږ چې دلته په نظر کې نیولی 20 ورځې لیو هم کلنی په نظر کې نیولی نو دا 80 ورځې رخصت اخیستی نو پاتې 12 ورځې. نو دی همدارنګه دې نه راپور هم جوړېږي هغه بیا پرنټ کېږي هغه شخص امضا کوي او بالاخره دوسیه کې ساتل کېږي چې دغه سړي دومره رخصت اخیستی دی. ترڅنګ یې په آی ډي باندې یا په نوم باندې یو سیلري معاش مثلا په نظر کې نیول کېږي. مثلا دلته بای نیم موږ کلیک کړو د همغه شخص د کوم کال معاش فرض مثال دلته موږ دا کلونه هغه ورکړي دي هجري او شمسي دي بیا به یې هلته هغه کړو هجري قمري به یې کړو 2024 مثلا یا 2023 به یې کړو. نو اوس موږ 1402 کاله د کومې میاشتې مثلا حمل د دې حمل سیلري اخیستې نه ده اخیستې. بیا دا دوم پیسلیپ هم راځي ځکه یو دانه د ریکارډ په خاطر باندې ساتل کېږي
او یو دانه چې ده هغه پرنټ کیږي هغه ته څه ورته ارګنایزیشن دپاره. نو حمل او حمل دا دواړه مو ورکړو. کله چې اوکې کړو نو دلته موږ د پې سلیپ راکوي. اوس رانغی ځکه کیدای شي دا ډیټا موجوده نه وي نو دلته رپورټ راکوي دا پرنټ کیږي او پې سلیپ همغه هغه امضا کوي کارمند او اخلي ځان سره د امضا نه وروسته یو پې سلیپ ادارې ته پاتې کیږي. نو د دې ترڅنګ سلري برخه دلته مشخص فارم لري په دغه ځای کې. مثلا دلته راځو د همدغه شخص نوم رااخلو بای نیم ده ګوره چې اوپن یې کړو دلته مکمل دلته کلونه دي نمبر ده ګوره نمبر اتومات راغلی ده ځکه دلته شماره ټوله 003 دلته آی ټي نمبر راغلی نوم یې راغلی ده قرارداد شروع یې راغلی کلونه مثلا دلته انتخابیږي کوم کال سلري ده او دلته میاشت مثلا لیکل کیږي چې کومه میاشت ده مثلا عمل سول جوزه او یا مثلا جنوري فبروري مارچ اپریل دلته ګراس سلري چې د ټول معاش څومره ده که په ډالر وي ډالرو نښه که د افغانۍ د افغانۍ هغه کوی چې چینج وکړو. ټکس د دولت څونه ټکس هغه ترې ګرځول کیږي له دې نه بیا دلته نټ سلري پاتې کیږي. نو دلته ریمایننګ که معاش یې نه وي اخیستی دلته موجود وي که چېرته یې معاش واخیستو دا صفر کیږي او که چېرته ډېر معاش واخیستو دا بیا منفي ته اوړي. نو په دغه شکل د ده د سلري موضوعات هم مخې ته ځي. نو اوس راځو د دې دپاره چې اصلي مطلب ته لاړ شو او په دې باندې کار شروع کړو. نو خدای پاک وکړي چې خوښ شوی مو وي کوشش به وکړو چې په راتلونکو ویډیوګانو کې د ده نور هم چې د اچ آر برخه کې کوم موضوعات دي هغه پکې اضافه کړي او تاسو سره که کومه موضوع موجود وي هغه هم له موږ سره شریکه کړي. نو لومړی کار چې د اکسس ډیټابیس دپاره کوو اول به یو اکسس پروګرام خلاص کړو. ما خو 2014 کې جوړ کړی تاسو چې هر پروګرام خوښ وي نو دلته راځو او مثلا یو فایل مو اوپن کړو د فایل ته سیو ویو او دا فایل اول دلته راځو اکسس ډیټابیس اوپن کوو وښیي چې فایل بل چیرې لاړو نو دلته بلینک ډیټابیس انتخابو. بلینک ډیټابیس باندې کلیک کوو دلته کریټ ورته وایي. کریټ هم چې کله کلیک کړو نو ډیټابیس زموږ کریټ شو دغه د ډیټابیس 3 په نامه باندې راغی. اول کار چې کوو مثلا یو ټیبل ثبتو مثلا اډمن په نامه موږ دلته یو ټیبل ثبتو. نو د ټیبل تشریح به نوره تاسو ته په بله ویډیو کې درکړمه او بله ویډیو کې به ټیبل ته لاړ شو.